في الحرب حرام لو كانوا يفقهون. دریم حصہ د سورۃ توبه کې بیان د منافقانو او د منافقانو 15 قسمونه ذکر کړل. پنځم قسم مونږه پرون ویلو د آیت نمبر 75 کې چې وعده کوي او بیا پوره کوي نه. د منافق دا غټه نښه ده چې د کلم لوزو کی بیا لوز مات کی او پوره کوي نه. لکه د منافقانو حال الله ذکر کو چې دی پهلوي الله کې تامول مال راکو نو مونږ بستا پلار کې ډېر خرچونه وکړو، انفاق وکړو، چې کله الله مالدار کړل نو بیا بخل وکړو، هغه لوز مات کړ. بیا د دې په باره کې زواجر او منع د استغفار د منافقانو نه. نبی علیہ السلام ته وی منافق لا هیڅ کله بخنه مغواړه او کو ته اویا کرتم بخنه دی له وغواړي خو الله نه معاف کوي. اوس د دې کسي آیات نا فرح المخلفون بمقعدهم دام زجر دې په تخلف یعنی روستو پاتې کېدو باندې. منافق دا نخه ده چې دی همیشه د دین د کار نه روستو پاتې کیږي او دی سستیا کوي، روستو پاتې او مخکې کیږي نه. نو په دې باندې دی خوشاله می چې خدای ز پکې نوما او خدای چې ز زخمی نشم. ځکه وګوره صحابه ټول زخمیان شو او کړېدل نو بس زاسم پټ شو ما بس خدای چون لیدم نو بس خیر دی چې بس لا نړم نو الټه خوشاله تا نه کی چې افسوس وکي چې ګوره د پیغمبر خبره ما وغورځوله ما خلاف د رسول الله کو دې ته نه ګوري. دا د نور نخې بیانې مخکې 2 شپېته نخې بیان شوې، دا درېما شپېتمه نښه ده. وګورئ فرح المخلفون خوشاله دي رستو پاتې کېدونکي بمقعدهم په دې خپل ناسته باندې خلاف رسول الله په خلاف د رسول الله کې. نو ګوره دې خوشحالي کوله خره چې لا نړو ګرمي ده او جنگ سخت کار دی په دې کې خو به مونږ مړه شوی زخمی شوی به وي نو دې وروستو سي خوشحالي مناوئ او په خپل ناسته باندې سي خوشحالئ. خلاف رسول الله د دې یو معنی دا ده خلاف یو کو د پیغمبر په معنی د مخالفت، یعنی دی د الله د رسول مخالفت کوي. رسول الله وی جنگ لاړ شي ورستو م پاتې کېږي او دا ظالم د پیغمبر خلافو کې ورستو پاتې شي. یا خلاف رسول الله به معنی چې دی همیشه د دین په کار کې دغه سي سستی کوي. نو خوشاله دي رستو پاتې کېدونکي په خپل ناس ته باندې په خلاف د رسول مالون او انفسهم او په کړولو د خپل جانونو فی سبیل الله د الله په لار کې. بل نه خیدار چې دی مال جان چوکدا دی ماته ولي وي نو دی دا عبادت د الله او د رسول دا حکم هم بدګنی. نو منافقین چې کوم دی داغي اوسو نه خېدل ته خولې غټه غټه نه خې یو ګره جهاد نه پاتې کیږي، دوی مخالفت د رسول الله کوي او بل بیا په دې خوشاله می ودا خو زه کار کوم او دا کار د منافقانو بدعتیانو هم دی ښا د رسول الله د عمل خلاف عمل کوي او رستو په خوشاله ودا خو مخ کار کو او الټو ته ثواب وي. لکه دلته اوس دی وی هغه د صحابه څوک شهیدان شو څوک زخمیان شو ودي خوشاله وي خدای چې مونږ پکې نو ان پته وته نشته چې شهادت څومره لوی مرتبه ده. د دین په لار کې زخم د باندې راغی دا څومره لوی مقام دی خو الله منافق لا د مرتبه نه ورکي. ګوره د دین کار ته به مخکې کېږي که د دین په کار کې د باندې مشقت تکلیف هم راغی نو خو په خوشحالۍ به دا برداشت کړي ولی په دې کې تعالی الله مرتبه درکوي. او کنه ته رستو شو او خو بچ پاتې شو نو الله به هلته د باندې وبا راولي هلته به دې ختم کړي. ګوره الله خو راولي عذاب
دا ګوره کم خلک چې خپل ځان نه کړي د الله په لاره کې نو آخر الله گیر کی یو ځل مال نه ورکوي په یو ځل ته الله مال والی تاسو به ګوره اچانک په کور کې اور ولګي اور سوځي ګاډي سم دم رواني ګاډي ته اور ولګي دا الله وباسي چې ته د الله په دین نه خرج کې نو الله دې نه وباسي دا الله قانون دا دی چې هغه تعالی مهلت درکړي ډیل خو چوسته داغه نه غلطه فائدہ والے نو الله رب العزت بیا خلقونی سي نګور الله چې کوم صلاحیت درکړي دي کم توان او طاقت درکړي د الله په دین خرج کا او د منافق 64 وانه خدا دا چې دې بدګنی په مال او جان سره جهاد پینځش په تمنه خیسدا وقالو ویدا منافقان لا تنفروا تاسموزه فی الحر په ګرمه کې جهاد لا اوس بل خبر ادا ده دا غزوه تبوک په سخت ګرمه کې راغله سخت ګرمي و او بل ډیر لري مو نو دوی چې کله صحابه روان شونو د منافقانو یو بل ته ویل کوم مزه ګرمي ده په دې ګرمه کې بتا اوس پیدل سفر کوي نو دای ظالمانو وی ډیره سخت ګرمي ده زما نو خلک یې منی کول ښا منافق کارو ګر خپلم نکینی او بل ته موي مکینا خپلم د دین خدمت نه کوي او بل ته موي میکوا تاسو مزان دی په نعوذ بالله په مشکل کې اخته کړي د منافق له الله غ مرتبه نه ورکی کوم چې د دین په مشقت ملاويږي د دین په لار کې چې چاته څومره تکلیف ورسېږي دا خوش قسمت دی ولی په دې رد ګناهونه معاف کیږي او درجه او نیکه په ډېریږي نو دل په کار د چې د دین په کار کې څومره سختی وینو کوي مطلب ګرمي دا زیل لري دی پیدل سفر دی باران دی طوفان دی رازا د الله د دین خدمت لا خو ګوره چوټي مکوا خو شاشه تکیګه ما او داسې منافقت مکوا چې بس معمولی تکلیف راغی ته یاره جیز خو پکې نه ما اوس ګرمي د درس ته او ته نه یار دا ټیم خو زو ایسی ته پروتم بکور کې نو ستب قرباني ورکه د الله د دین د پاره سبکه خپل ځان با فارغه ګرمه مشقت تبا چه علی الله علم درکې علی بس عمل الله قبلې دانا جته معمولی تکلیف هم نشه برداشت کوله اوس دوره تفسیر را روان دی نو دانا چې اوسړې وای چې لکه زبو څنګه دی ګرمه کې درس تکینم 2 غنټه نا خپل ځان بهادر وګڼه ته ځواني او ته کولې شي تراشد الله کتاب تکینا که ګرمي ده که سختی ده الله به بهترین اجر درکې تعالی نو بهرحال دی منافقانو یو بل توی ومزه ګرمه کې نو پیغمبر ته الله وی جواب ولا ورکا قل پیغمبر ورته وایا نار جهنم اغور د جهنم اشد حر اخډیر سخت ګرم دی کچ دی ګرمه د رټینګ نه نو الله وی زما د جهنم اور خډیر سخت دی او خډیر د دینه 100 درجه زیات دی دنیا کې چې دا کم اور دی کنه او د جهنم اور په حدیث کې راځي او 20 درجه د دینه زیات ګرم دی د دنیا دی اور ته یو 2 سکند لاس نیوي شي بلکې معمولی چې پسې ګرم ټچم شي ته زر د سکه لاس او دا چې د 20 درجه ر دینه ګرم اوري او بل سنگي دا ډېر سخت ګرم اوري نو دې د وجه نه الله وی ته خو پدې تمه منافقه چې یو بل ته ویل کوم څه ګرمه کې jihad لدا خو سختی دا نو اور د جهنم سره وسکی اور د جهنم مړکیږي د الله په دین کې په قربانه باندې چې ته د الله د دین کې قرباني ورکي مالی جانی تکلیف اٹھاو کې او تس یخنه ګرمه ته نه ګوري طوفان او زل ته نه ګوري خو ته د الله کتاب تراغلی نو ستاب د جهنم اور الله سوړ کی او تا ته یخ کی ګل ګلزار تب الله جهنم تر سره بوزي نه زګه تا قربانی دل ته دی دنیا کې ورکړه او چې نه ته دی دنیا کې مستی کې عیاشی کې او ته زه خو ځوان مړه بس دا وخت او بیا چې ته وخت چلی دلې نو د یاد ساتره دی ځوانه باره کې الله دنه تپوس کوي او په دې ته جهنم تم تلی شي د ځوانه عمر په دې عمر کې د ټولو نه
بهترین وخت دی که دا تا قرآن او دین سره تیر که خو آغل تا بڑر خیسته بدلی رته ملاو شي او که دا دی ضایع کو اسی په لوفرې باندې په دې روډ ماسټرې باندې او په دې ټیک ټاک او په دې فضولو کارونو باندې نو هلته به ستا عذابونه منتظري دا ځینې دي چې ته وایې چې به زه به ښه ریلیکس یم ناول خو به قبر نه عذاب شروع شي نو ګوره ځواني خپله قرآن سره تېره کوي دین سره دا بهترین ځواني چې هغه دین سره ځواني تېره کړي لو کانو یفقهون کاش کې دا خلک پوه دی الله وی کاش کې دا پوه دی نو داسې خبرې به نه کولې د منافقانو چې ګرمي ده او مزه بس جهاد د الله حکم دی پیغمبر ویلی دی که ګرمي ده که یخني ده مونږ به ځو نو د بله نښه دا ده 66 وه چې دکې فقاهت نشته پوهه پکې نشته او فلیضحکوا قلیلا بس دی به وخاندي لږ ولیبکوا کثیرا او اوبه جاړي ډېر الله وی لږ بدل ته وخاندي دي دنیا کې خو آخرت کې به ډېر وجاړي ښه د منافق وګوره دا سزا ده د ده لږه غوندې خندا ده دلته فلیضحکوا امر مراد نه بلکې خبر دی دا الله خبر ده د ورکوي چې لږ به وخاندي قلیل د قلیل نه مراد دنیا ده د دنیا دا مستۍ عیاشۍ دا مال دولت د هر څه عرضي دي نو دلته که ته څومره مرسو کې خو زیبتې هر څه به دلته تا نه پاتې کېږي صرف عمل چې دی کړي به در سره ځي دا مونځ دی کړي قرآن دی ویلي نو دا به تا سره ملګري دا به در سره ځي نو الله وی دی به وخاندي لږ یعنې دنیا کې ولیبکو کثیرا او ډېر به وجاړي مطلب دا چې آخرت کې بیا د دې هغه جړه ډېره طویل ده جهنم او د قیامت یو ورځ څومره ده 1000 کاله ده 1000 کاله یو ورځ ده ستا عمر ټول 80 کاله نه دی او جهنم صرف یو ورځ هغه 1000 کاله ده ښه نو هلته به د جهنمي ډېر په جړای او همیشه به جاړي بیا حدیث کې نبی علیہ السلام د جهنمی د کیفیت بیان کړی دی وی جهنمی چې کوم دی جهنم ته چې څوک لاړ شي نو دی به ډېر افسوس کوي چې کاش دنیا کې ولې ما نیک عمل نه کوم د ایمان مې ولې نه راوړو د الله کتاب سره مې خپل تعلق ولې نه جوړاو نو دی به دومره وجاړي چې اوښ کې به د ختم شي د سترګو کې نه د اوښ کې به وچې شي نو د اوښکو په ځای به بیا وینې را روانې شي په جسم کې به وینې نو دا وینې به را روانې شي دی به دومره جاړي تر دې چې وي دی به فرشتې ته وایي د جهنم فرشتې ته چې درخواست الله ته وکړي چې زمونږ د سزا لږه کمه کړي موږ خو ډېر سخت په تکلیف کې وو ډېر اذیت کې وو نو وی دی چې کله دا درخواست وکړي د فرشتې نه نو وی فرشته به له 1000 کاله بعد جواب ورکړي 100 کاله بعد 1000 کاله بعد د دوران کې به 1000 کاله تیر شي وی 1000 کاله بعد به ورته وایي چې الله ستاسو درخواست قبول نه کړ دې عذاب کې مبتلا اوسئ د ده زړه به پړقوچ وي د دې جهنمي ته ګوره هلته سزاګانې داسې وړې سزاګانې نه دي لکه دنیا غوندې دنیا کې تاسو کوخي یا جیل ته دی پولیس بوزي او 100 ورځو لا او ته مړه داسې جیلونه مونږ ډېر کتلي دي نو دا د آخرت مقابله کې سزا نه ده دا خو ډېرې اسانې سزاګانې دي آخرت کې چې کومې سزاګانې دي نو هغه دغه دي چې سړی به تنګ شي 1000 کاله پورې د ګروزونه به یې غړغړ دا به له را خلاصېږي چې دا عقیده عمل ټیکني او د وخت داسې ضایع کړي نو الله صلی الله علیه ابراهیم اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید اللهم انا لذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللهم اصلح عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله ستا کلام موږ په دې عمل توفیق راکړي الله سونه مرګري دې رس راغلي ټول الله پاره قدم باندې نیکي ورکړي الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله کوم پروګرامونه مخکې را روان دي بهترین طریقې سره هغې انعقاد وکړي الله توفیق ټولو ملګرو د درس ته ناستې ورکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
ترحمنا لنكونن من الخاسرين